بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. غواړم په دې صوتي پیغام کې د زياتره وروڼو هغه پوښتنه جواب کم چې همیشه یې ماته رالیږي او دوی د وېښتانو شکایت کوي. څوک وایي وېښتان مې تویېږي، څوک وایي ماتېږي، څوک وایي وېښتان مې کمزوري دي. غواړم نن تاسو ته په دې پیغام کې یوه داسې کورنۍ نسخه وښیم چې هغه نه یوازې تاسو د وېښتانو تویول بندوي، بلکې د تاسو وېښتانو ته طاقت ورکوي، اوږدوي یې، ماتېدل یې ختموي، کمزورتیا یې ختموي او تازه یې ساتي. دا نسخه به تاسې په هفته کې یوه ورځ نه بله ورځ، یعنې په هفته کې 3 ورځې تکراروئ، تر څو پورې د تاسو د وېښتانو ختل ودرېږي او توی شوي وېښتان هم بېرته راشنه کړي او د وېښتانو کمزورتیا هم ختمه کړي. که دا تاسې حالت دوام همیشه جوړه کړئ او استعمال یې کړئ، کله به هم د وېښتانو شکایت ونه لرئ انشاء الله تعالی. په دې نسخه کې 3 قسمه دانې دي. اول قسم یې بذر الکتان ده، تخم السی هم ورته یایي، له پنساریانو سره پیدا کیږي، نسواري دانې دي، خویي دا دانې به تاسو واخلي. بل قسم دانې دي کنځتي، دا هم هغه سپینې دانې دي چې د سهار د ناشتې په ډوډۍ کې نانوایان په ډوډۍ باندې اچوي. دغو سپینو دانو ته کنځتي ویل کیږي. په اردو کې تل ورته یایي، په عربي کې سمسم ورته یایي. او دریم قسم دانې چې دي هغه حب الرشاد، سرې دانې دي، وړې دې ته تخم ترتیزه کوم ویل کیږي. نه پوهېږم کېدای شي پښتو کې بل نوم هم ولري، دا به هم واخلئ. داسې کله تاسې جوړوئ، دغه کنځتې به 2 کاچوغې واخلئ، یو لوښی به په اور باندې کېږدئ، وچ لوښی یا هرکاره، او په هغې کې به 2 چمچې دغه د کنځتو دانې واچوئ او په دې اور باندې به تر هغه وخته پورې په دې لوښي کې اړوئ را اړوئ تر څو سرې سي او نسواري رنګ خپل کړي. بیا به 2 ګیلاس اوبه یو لوښي ته واچوئ او 2 کاچوغې بذر الکتان یا تخم السی، دا به 2 کاچوغې ورته واچوئ او په دې اوبو کې به تر هغه وخت پورې وایشوئ تر څو پورې دا اوبه دومره سي ستار جوړ کړي، ټینګې سي، جل جوړ کړي، یعنې داسې سرېښناکه اوبه جوړې کړي. بیا به تاسې دغه اوبه له دې دانو سره په یو پاک ململ کې یا په جالۍ څیره کې واچوئ او دا به ونښتېږئ. هغه اوبه چې ووځي هغه اوبه به درته کېږدئ. 2 ګیلاسه اوبه به نورې دې لوښي ته واچوئ جلا، او هغې ته به 2 کاچوغې حب الرشاد یا تخم ترتیزک، دا به 2 چمچې ور واچوئ. دا به هم په اور باندې تر هغه وخت پورې وایشوئ تر څو پورې چې هغه اوبه سرېښناکې سي. بیا به دا اوبه هم چند کړئ. دغه 2 قسمه اوبه چې چند کړي دا به سره ګډې کړئ. دې ته به هغه سرې کړې د کنځتو دانې به میده کړئ، پوډر به یې کړئ او ورسره ګډ به یې کړئ. دا به ښه سره ګډ کړئ. دې ته به تاسې 2 کاچوغې د سیب سرکه ور واچوئ، دا به هم ورسره ګډ کړئ. دا به د سر په پوستکي باندې ولګوئ تقریبا 5 دقیقې. 5 دقیقې به یې په سر باندې ولګوئ او ورو به یې د ګوتو په سرو باندې ورباندې موښئ. له هغې وروسته به ټول وېښتان ورباندې لانده کړئ. بیا به دا خپل وېښتان په یوه نایلوني کڅوړه کې یا په داسې ربړینه کپړه کې سر وپیچئ، وېښتان به پکې بند کړئ او 2 ساعته به یې پرېږدئ. ښه به دا وي چې ماخوستن دا په سر باندې ولګوئ او سهار یې بیا پرېمینځئ. د دې ښه بوی ځي، نه ځینې تنګېږي او ډېر خوندور بوی ځي. داسې م کله په سر باندې ولګاوو او ماخوستن ورباندې ویده سواسئ، سهار چې راپورته سواسئ په ښه شامپو باندې او په نیمګرمو اوبو باندې به سر پرېمینځئ. انشاء الله تعالی دا که تاسې په هفته کې 3 ورځې استعمال کړئ،
د وېښتانو مشکل به ختم سي. د چا چې وېښتان نه لویږي وېښتان به لوی سي. د چا چې وېښتان متیږي هغه د وېښتانو متېدا به ختمه سي. د چا چې وېښتان تویېږي د وېښتانو تویېدل به یې ودرېږي. او د سر د پوستکي کرخه او تکلیف او د سر د پوستکي رنځونه دانې مانې دا هم ختموي ان شاء الله تعالی. الله تعالی دې وکړي چې د موږ دا پیغام خوښ سوی وي او د تاسې ټوله پوښتنه جواب سوي وي مکمله. د دې نسخې کارولو ته تر هغه وخت پورې دوام ورکړي تر څو چې مکمل مطمئن سي چې اوس هم د وېښتانو تکلیف ختم سوی ده. که بیا هم دا تکلیف در پیدا کېدو دا نسخه استعمالوي ان شاء الله تعالی چې مشکل به ختموي. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. زه حکیم مولوي قدوسي خبرې کوم له کراچۍ. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.